ملګرو آیا تاسو چرته پونه کې ناز غایب کېدو والا اول یعنی الو لیدلی دی او آیا تاسو د لیپ انسیکټ نوم اوریدلی دی او یا تاسو ته دا پته شته چې یو داسې مهی هم وي کوم چې بالکل ټرانسپیرنټ وي کوم چې تاسو په خپل نارمل سترګو نشئ لیدلی او یا په دې تصویر کې ښکارېدو والا د لرګي په شان شیز واقعي انسیکټ دی یا یو میت دی د داسې ډیرو انویزیبل یعنی د غایب کېدو والا ځناورو په باره کې به موږ تاسو ته په دې ویډیو کې نن وایو نو د پیژندو دپاره زموږ سره د ویډیو د اخره پورې اوسئ ملګرو د ویډیو شروع کولو نه مخکې یو وړوکی غونته ریکویسټ کوم که تاسو تر اوسه پورې دا چینل نه سبسکرایب کړی نو پلیز دا چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکان هم پرس کړئ د دې لپاره چې تاسو ته بیا زموږ ویډیو میلاویږي د ټولو نه لاول نو راځئ چې وپیژنو نمبر 6 اوک لیف بټرفلای ملګرو بټرفلای یعنی پرپرکې خو په موږ کې د زیاتره خلکو خوښ وي تاسو به ډیر رنګ برنګه پرپرکې لیدلی وي خو د کم بټرفلای په باره کې چې موږ تاسو ته نن ویلو والی یو د هغې په باره کې به نه تاسو اورېدلی وي او نه به لیدلی وي په دې تصویر کې چې کومه دا وچه پاڼه تاسو یې نه دا په اصل کې یو بټرفلای دی او کنه دا بالکل رښتیا دی دا بټرفلای په ښکارېدو کې بالکل د یوې د پاڼې په شان ښکاریږي خو کله چې تاسو دې له لاس ویسئ نو تاسو ته پته ولګي چې دا په اصل کې یو بټرفلای دی د دې بټرفلای څنګونه چې د بهر نه څومره وچ ښکاریږي په اصل کې دا د دننه نه ډیر زیات ښکلي وي تاسو به دا بټرفلای په یو بوټي باندې معلوم نه کوئ ولې چې دا په ونو کې کتل بالکل امپاسیبل وي د هغه پورې چې دا والوځي او په خپله ستاسو خواله رانشي ملګرو دا د قدرت یو ډیر ریئر او یونیک کریشن دی نمبر 5 لیکټوسیپیلس فش ملګرو د میانو چې څومره ویرایټیز ولیدلی شي نو دومره هغه کمیږي هر پیرا یو نوی سپیشیز یا ویرایټیز مخې ته راځي نن موږ تاسو ته د یو ډیر یونیک مهی په باره کې ویلو والی یو کوم چې تقریبا بالکل انویزیبل یعنی غایب وي او کنه انویزیبل او د دې مهی نوم دی لیکټوسیپیلس د لیکټوسیپیلس مطلب د سلیم یعنی نری سر او د دې دپاره دا نوم په دې باندې بالکل سوټ کیږي دیتا یورپین ایل هم ویل کیږي په اصل کې دا یو شانتي لاروايي کوم چې د هغې د راوتو نه بهر بالکل ټرانسپیرنټ وي او څنګه چې دا بچی لویږي د دې ټرانسپیرنسي هم کمیږي او کله چې دا اډل شي نو د دې باډي په پوره طریقه باندې ویزیبل شي ملګرو دا انویزیبل باډي د غټو میانو نه دو بچ کوي نمبر 4 لیپ ټیل کیکو آیا تاسو د لیپ ټیل کیکو نوم اوریدلی دی تاسو به دا سوچ کوئ چې د کم نوم دومره ناشنا دی هغه به په لیدو کې څومره عجیبه وي دا د دنیا د ټول نه په ښه طریقې باندې پټېدو والا په ځناورو کې یو دی د دې لیپ ټیل کیکو جنریک نام یوروپلیټس دی او ملګرو دا د لیزرډ په کیټګري کې شامل شوی دی دا لیزرډ زیاتره په میډاګاسکر آیلینډ کې موندل کیږي د دې وزن تقریبا د 0.35 نه والا د 1 اونس پورې وي او د دې سایز د 2.5 انچز نه والا د 3.5 انچز پورې وي او دا لیزر صرف د 3 کالو نه والا د 15 کالو پورې ژوند دی پاتې کېدی شي او دې ته لیپ ټیل د دې دپاره ویلی کیږي ولې چې دا په ښکارېدو کې بالکل د وچو پاڼو په شان ښکاریږي او نور خو لا پرېږده خو ګیکو لیزرډ د انوایرمنټ په حساب سره خپل کلر هم چینج کولی شي د دې لیزرډ دا فیچر دا د باقي غټ انسیکټ نه بچ ساتي او د شکار کولو په وخت کې هم مدد کوي نمبر 3 ایسټرن سکریچ اول ملګرو اول یعنی اولو یو ډیره ذهینه مرغۍ منلی کیږي او د کم اول په باره کې چې موږ تاسو ته نن ویلو والی یو د هغې په باره کې که تاسو وپېژندو نو ستاسو به یقین پوخ شي چې اول واقعي یو ډیر انټیلیجنټ وي په دې پوره دنیا کې د اول تقریبا د 25 نه هم زیات سپیشیز دي خو ملګرو ایسټرن سکریچ اول چې دی د دې ټولو نه جدا دی د دې اول د سکین پیټرن بالکل د یو ونې د پټ په شانتې ښکاریږي تاسو په دې تصویرونو کې لیدلی شئ چې اول څنګه د یو ونې په منځ کې ناست دی او بالکل انویزیبل دی دا اول د باقي اول نه وړوکی وي د دې سایز د 8 نه واخله د 12 انچز پورې وي د دې اول د سترګو کلر هم د ونې په شانتي وي او دا زیاتره په وچو ونو باندې کینی په کمې باندې چې دوی خپلې جالي هم رغی په اصل کې ملګرو کله چې دوی په ونو باندې داسې ناست وي نو غټې مرغۍ دوی نشي لیدلی نمبر 2 د بب ټیپ موت ملګرو د بب ټیپ موت نوم به کېدی شي تاسو په اول پیر باندې اورئ او دا بب ټیپ موت به هم کېدی شي تاسو په لاول پیر باندې نه ملګرو په دې تصویر کې چې تاسو صحیح نه دا د یو لرګي ټوکړه نه ده بلکې دې ته بب ټیپ موت ویلی کیږي د انسیکټ په ښکارېدو کې بالکل د یو کټ کړی شوي لرګي د ټوکړې په شانتې ښکاریږي داسې ومنئ چې په یو لرګي باندې بل لرګی ایښودی شوی دی دا صرف 3 انچز یعنی 68 ملي میټر غټ وي کوم چې تاسو د خپلې ګوتې په ټیپ باندې په ارام سره ایښودی شئ دا موت زیاتره د جون او جولای په میاشتو کې په ځنګل یا په باغونو کې موندل کیږي تاسو دا بب ټیپ موت په خپلو سترګو باندې لیدلی شئ د دې نه علاوه چې کله دا انسیکټ خپلې وزرې خوري کړي نو هم دا تاسو په اسانۍ باندې لیدلی شئ خو کله چې دا ناست وي نو په دې پوهېدل لږ مشکل وي نمبر 1 لیپ انسیکټس په دې تصویر کې چې تاسو صحیح نه دا صرف پاڼې نه دي بلکې دا لیپ انسیکټ دی کوم چې په اصل کې د نارمل پاڼو په شانتې ښکاریږي
ملګرو دا په لیدو کې بالکل د ونې د پاڼو په شان ښکاریږي که تاسو خبر شوي نو حیران بشئ چې د دې وړوکي شیز تقریبا 30 سپیشیز دي د کم سایز چې 3 سانتي متر نه واخله د 11 سانتي متر پورې وي دا انسکټ د ونو او د بوټو میوې خوري په اصل کې د دې لیپ انسکټ خوړل د غټو مرغو ډیر خوښ وي د دې لپاره دا انسکټ په ونو او بوټو باندې دغه شان په غیر د ډکېدو نه ناس وي لکه دا چې واقعي په خپله یو پاڼه وي د دې انسکټ باډي پارټ بالکل د یو میږي په شانتي وي ملګرو که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو ویډیو خامخا لایک کړئ د خپلو ملګرو سره شیر هم کړئ او د داسې نورو انټرسټینګ ویډیوګانو کتلو دپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ جزاک الله